सलामुना दोस्तानो څنګه کولی شو چې ایپل آی ډي جوړه کړو. تاسو کولی شئ چې ایپل آی ډي په ایپل موبایل کې، آیپاډ موبایل کې یا انډرایډ موبایل کې چې خپله د سامسونګ کمپنۍ والا دی کولی شئ، او یا که نه په کمپیوټر کې هم کولی شئ چې تاسو د ایپل آی ډي جوړه کړئ. هغې دپاره تاسو کوم بروزر کارولی شئ، هر یو بروزر، که ګوګل کروم وي، که ګوګل وي، که او داسې نور وغیره بروزرې وي، تاسو کولی شئ چې په هغه کې د ایپل آی ډي جوړه کړئ په اسانۍ سره. او هغې نه بعد تاسو دغه ایپل آی ډي په ایپل موبایل کې یا آیپاډ موبایل کې داخله کړئ. دغه ایپل آی ډي هر یو موبایل لپاره کار کولی شي. خو د هغې دپاره په لومړي قدم کې اول مهم شی دی چې تاسو باید جیمیل ولرئ. که جیمیل لرئ نه، تاسو کولی شئ اول لومړی جیمیل جوړ کړئ، هغې نه وروسته بیا ایپل آی ډي جوړه کړئ. اوس زه نن راځم تاسو ته په دې انډرایډ موبایل په واسطه د ایپل آی ډي جوړوم چې څنګه جوړیږي. راځئ چې عملي کار پیل کړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.